د طالب وزیر لخوا د نجونو پر مخ د پوهنتونونو له بندېدو دفاع او د خلکو غبرګونونه. طالبان څنګه پر خپل ځانونو عریضه کوي او ولې پر باحجابه نجونو د بې حجابۍ تور لګوي؟ جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د لوړو زده کړو وزیر وویل یوه ستونزه دا وه چې په مختلفو ولایتونو کې د وناسو د طبقې لیلیې فعالې وي او د وناسو طبقې به له یوه ولایت نه بل ولایت ته په میاشتو سفر کاوه او هلته به اوسېدلې. په لاره کې به یې سفر بې له محرمه کاوه چې یوه ستونزه دا وه. دوهمه ستونزه دا وه چې کومې ښځینه محصلینې چې پوهنتونونو ته یې رفت و آمد درلود له کورنۍ راتلې، هغوی ته مو هدایت پوره حجاب و خو متاسفانه دا حجاب مراعات نشو. او بله ستونزه دا وه چې په اکثره پوهنتونونو کې دا د اختلاط نظام نه و ختم شوی. د نر او ښځې په مابین کې څلورم مشکل دا و چې اوسنی نصاب چې د پوهنتونونو دی تقریبا 160 رشتې لري. په دې کې داسې رشتې وي چې هغه د وناسو طبقې د شان سره د دوی د عزت او وقار د افغاني کلتور سره یې سر نه خوري. په هغې کې لکه دا د انجینرۍ اړخ دی یا د زراعت اړخ دی یا بعضې داسې نورې رشتې دي. په دې اړه خلکو بیلابیل غبرګونونه ښودلي چې یو شمېر یې دلته تاسو سره شریکوو. ټویټر کې یو ځوان لیکلي طالبانو خو ویلي وو چې د هلکانو او نجونو صنفونه او آن وختونه یې جلا کړي، نو کله چې داسې وي نو بیا څنګه اوس وایاست چې اوس هم ګډ دي؟ حجاب خو پوهنتونونو کې آن د جمهوریت وخت کې هم مراعات کېده، ولې پر پتمنو نجونو د بې حجابۍ تور لګوئ؟ تیرو 20 کلونو کې د ښوونځي یا پوهنتون څخه یوه غیر اخلاقي ویډیو نه ده راوتلې، خو برعکس له مساجدو او مدارسو څخه د بیلابیلو بدکاریو ویډیوګانې رسنیزې شوي. هغه نه بندوئ او دا بندوئ. طالب پلوی نجیب الله جامی لیکلي څلورګونې دلایل مې واورېدل چې لږ تر لږه د قناعت وړ نه وه. لومړی دا چې تاسو خپل د نجونو او هلکانو ټایمونه بیل کړئ، نو دا اختلاط د څه شي؟ که د محرم ستونزه حلوئ نو دا په اوږدمهاله او معقول میکانیزم کیږي، نه د پوهنتون په تړلو. ټولو سره د حجاب یادونه شي. زه خو چې پوهنتون ته تلونکي نجونې ګورم ټولو تر بشپړ حجاب هم بشپړ حجاب کړی وي. نو په کار دا دی چې وزارت دې د پوهنتونونو د تړل کېدو پرېکړه بیرته واخلي. محبوب شاه محبوب لیکلي دا د کافر جمهوریت په دور کې د کابل پوهنتون د پښتو څانګې دویم ټولګی وه. د وطن په دیلونو کې کومه بې حجابي ده، کومې څادر نه دی په سر کړی، کومې غیر افغاني او غیر اسلامي لباس اغوستی. تر دې لویه ناځواني او بې غیرتي نوره سوي چې طالب د خپل منفور فکر د توجیه لپاره د وطن په ملالو او درنو لوڼو د فحاشۍ تور لګوي. یادونه: په دې ورځ مو ښځینه محصلینو د کابل پوهنتون د شهیدو شویو محصلینو روح ته د دعا په پار د قرآن کریم ختم کړی و او ټولګیوالو ورونو یې ورته خرما راوړې وه. حفیظ الله معروف لیکلي د ننګرهار طب پوهنځي لیلیه کې له بیلابیلو ولایتونو نږدې 190 نجونې اوسېږي. نن ورته ویل شوي و چې له لیلیې ووځي. د یوې محصلې په وینا هغوی په زور وشړل شوې چې کورونه یې کابل او نږدې ولایتونو کې وه. موږ چې د لرې ولایتونو وو په زاریو مو تر سبا وخت واخیستی، امتحانونه مو خلاص نه دي. قدرمنو کتونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.